أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة شعرا. من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد إلى آخره. فرمای وی ما ته زما شیخ د بل استاد په ذریعه سره ته خبره کوي. یو استاد خود د صاحب د هدايه د دې کتاب مصنف استاد یو چې دین صاحب الهدايه دی. دی وی ما ته خپل بل یو استاد چې زما شیخ دی لوی امام دی قوام الدین حماد بن ابراهیم بن اسماعیل صفار الانصاری دا ټول دغه صفات دي. نومې چې کوم دی حمادو د دویم استاد نوم نه دی. وی ما ته خپل دغه دویم استاد چې دی د امام ابو حنیفه صاحب شعرونه لوستي وو. شعرونه راته د خپل امام صاحب ویلو. د امام ابو حنیفه بعض اشعار ما ته زما استاد چې کوم دی هغه لوستي وو، ما ته لوللی وو. هغه شعرونه څه په دې ډول باندې وو وای چا چې د آخرت د پاره علم طلب کو، د آخرت د کامیابی د پاره چا چې علم طلب کو نو هغه د هدایت سره سره کامیابی حاصله کا او دغه انسان په دین باندې قیم پاتې شو. او کوم طالبانو چې علم د بندګانو نه د مال د تمهدارۍ په وجه باندې حاصل کو چې یاره د مال حاصل کم د دې خلکو نه مال او دولت واخلم، کوم انسان چې په دغه طمع باندې یا په دغه نیت باندې علم حاصل کو نو هغه څومره په تاوان کې دي دغه خلک چې دا چا په دې نیت باندې علم حاصل کو چې د خلکو نه مال او دولت حاصل کم نو دا خلک څومره په تاوان کې دي. نو دی وی انشدنا لستلی ویلی مونږ ته شیخ شعرونه ویلی مونږ ته زما شیخ الامام الاجل امام الاستاذ چې زما استاد قوام الدین د دین قیمون کې دی، دین نافذون کې دی. حماد بن ابراهیم چې حماد نامه ده زوی د ابراهیم دی، ابراهیم بیا زوی د اسماعیل دی. صفارو ته صفت الانصاری د مدینی اوسیدونکو. املاء ماته اولستل املاء ویلستل راتام هغه اشعار ل ابي حنیفه رحمت الله تعالی علی چې هغه اشعار د امام ابو حنیفه سیبو. شعرا هغه شعر داده من طلب العلم چا چې طلب کو علم لرام للمعاد د پاره د ورځ د معاد د قیامت د ورځ د پاره چا چې علم طلب کو فاز دا سره کامیاب شو بفضل په فضل سلام من الرشاد دغه هدایت نام هغه فضل د هدایت سره دا سره چې کوم دی کامیاب شو. فیا لخسران طالبيه پس ای تاوان د پاره دغه طالبانو لنیل فضلنا چې دی علم حاصلې لنیلنا د پاره د حصول د فضل یعنی د مال من العباد د بندګانو نام. پس ای تاوان دې د پاره دغه طالبانو کوم چې حاصلې علم لرام لنیلی د پاره د مندلو د پاره د طلب کولو فضل د مال من العباد د بندګانو نام. نو تاوان د پاره دغه طالبانو دی چې کوم طالبان علم حاصلې د پاره د طلب د مال د بندګانو نام داغي د پاره چې کوم دی تاوان دی. اللهم اے خدایا دا دنیا طلب کول دا ویخه کار نه دی. اللهم معنا اے خدای پاکه یعنی اے خدای پاکه د دنیا طلب څخه کار نه دی.
الا اذا طلب الجاه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق واعزاز الدين لا لنفسه وهواه. وې د دنیا طلب کول څه کار نه دی لیکن ښه کار دی کله چې یو انسان مرتبه غواړي د پاره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې رسولوی رتبه حاصله کم خلکو کې زه معزز شم یا زما زور او طاقت پیدا شي دا مرتبه او مقام ماته ملو شي دا سټ ماته ملو شي نو بیا که زه په خلکو باندې زور کوم نو بیا به زما زور چلیږي یعنی امر بالمعروف کومه په نیکه خلکو ته حکم کوم د بدن خلک منی کومه نو بیا به زما انډر چلیږي زما انډر لاندې به خلک نو لہذا زه دیو جن مرتبه غواړم او پسړه کې دې په خپل نیت کې صادق وي یا دې د پاره چې زه نفاذ د حق کوم په خلکو باندې حق نافذ کوم په خلکو باندې حق اومنم نو چې مرتبه ملوي وي زه خبره کوم نو بیا به زما خبره خلک مني او کنه خوار ملایم نو د خوار مولا په بانک سو کریمم نه وي لا پات دا خبره منل غوږی خودل یا چې کوم دې اعزاز د دین وي چې ما ته خلک ګوري چې زه خپ پوزیشن کې ګرځم په خ گاډي کې ګرځم په خ سیټو پوسټ باندې ناستم نو د خلکو د وجه نه سما د وجه نه خلک دین ته بخ نظر باندې ګوري چې ما ته بخ نظر ګوري ما کې بدینداری وي نو خلک بدین ته بخ نظر باندې ګوري لا لنفسه وهواه نه د پاره د خپل نفس او د پاره د خواهشاتو یعنی دا مرتبه بنه غواړي د پاره د خپل نفس او د خواهشاتو دا غسټ بنه غواړي د دنیا بنه غواړي کستا د نفس خواهش پکې شامل نه بیا مغواړه چې د نفس خواهش پکې نه بیا جایز ده په دومره قدر سره چې انسان په امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم دی قایم نو دی وی الا مگر جایز ده اذا طلب الجاه کله چې انسان طلب کی مرتبه لرام للامر بالمعروف د پاره د امر بالمعروف والنهي عن المنکر او د پاره د نهي عن المنکر په نیکه باندې حکم کول او نهي عن المنکر د بدن منع کول یو انسان دې د پاره رتبه غواړي وتنفيذ الحق یا د پاره د نافذولو د حق چې حق نافذ کم واعزاز الدين یا د پاره د اعزاز او د عزت مندۍ د دین لا لنفسه وهواه نه د پاره د خپل نفس او د پاره د خپل خواهشاتو د خپل نفس او خواهش د پاره ډېر مرتبه رتبه نه غواړي نو چې کله د خپل نفس او خواهش د پاره دا نوي فیجوز ذالک نو جایز دی دغه مرتبه غسل بقدر ما په دومره اندازې سره یقیمو چې قایم کی به الامر بالمعروف والنهي عن المنکر امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قایم کی وينبغي او خیږي لطالب العلم د پاره د طالب العلم ان يتفکر فی ذلک چې دې سوچ فکر په دې خبره کې بیا مو کی چې کلم مرتبه غواړي رتبه غواړي لوی مقام او دنیا حاصلې نو دې بیا په دې کې کنه ته صحیح می خو لږ سوچ دی پکیو کی فانه يتعلم العلم زکه دې چې حاصلې علم لرا بجهد كثير په ډیر کوشش سره د علم دې حاصل کی نو فلا يصرفه دې نصرف کې د خپل علم ال الدنيا د پاره د دنیا هغه دنیا حقيره القليله الفانيه چې هغه ډیر سپکه دا ډیر لږه د فانی دنیا ده نو داغي د پاره د خپل علم دین نه حاصلې او د خپل قیمتي علم دی په دنیا کې نه خرج کوي بیا بس دې پوری انشدنا شعرونه ویل مونږ شیخ الامام شیخ چې زمونږ شیخ دی امام دی لوی عالم دی استاد زمونږ دی قوام الدین دی د دین قیمون کې دی حماد الدین ابن ابراهیم بن اسماعیل الصفار حماد الدین ابن اسماعیل الصفار دی انصاری دی د مدینه اوسیدونکو دی املاء دی وی مونږ ته ولستل لابي حنیفه دا شعرونه چې هغه د امام ابو حنیفه شعرن یو شعر دا دی من طلب العلم سوک چې طلب کی علم لرا للمعاد د پاره د ورځ د قیامت فاز دا سړی کامیاب شو بفضل بفضل سره من الرشاد د هدایت نام پلوی فضل د هدایت سره دا سړی کامیاب شو فیا لخسران طالبیه فیا لخسران اغا تاوانو نقصان طالبیه د پاره د طالبانو اغا طالبانو د پاره چې هغه طلب د علم کوي لنیل فضلنا د پاره د مندلو فضل د مال من العباد د بندګانو نام داغي د پاره تاوانه اللهم ای خدایا د دنیا ګټل څخه کار نه دی طلب کول څخه کار نه دی دی په دین ول نه ګټي سړی دنیا خاصم په انسان په قسمت خوري
اخرت په مهنت خوړې شي. الا مگر جایز دا اذا طلب الجاه کله چې انسان طلب کی یو مرتبه لرا للامر بالمعروف د پاره د امر بالمعروف والنهي عن المنکر یا د پاره د نهي عن المنکر وتنفيذ الحق یا د پاره د نافذ کولو د حق واعزاز الدين یا د پاره د عزت د دین لا لنفسه وهواه نه د پاره د خپل نفس او د پاره د خواهشاتو د خپل خواهش او د نفس د پاره نه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د پاره یا د دین د نافذولو د پاره یا د دین د عزت د پاره انسان یو مرتبه او رتبه حاصله کړي بیا جایز ده. فيجوز ذلك نو جایز ده بقدر ما يقيم به الامر بالمعروف په دومره اندازې سره چې د قیم کی پاغي سره امر بالمعروف او نهي عن المنکر. وينبغي لطالب العلم نګور دا به د عالم کار وی کنه دا امر بالمعروف بار بار ته وي چې اذا طلب الجاهل الامر بالمعروف دا نشي جاهل سړی وي امي سړی ودا کوي امی سړی د پاره نه طالب العلم د پاره عمل بالمعروف او نهي عن المنکر په دې کتابونو کې تاسو د اوس ګوري طالب العلم بیان دي چې د علم حاصل کی بیا رتبه غواړي نو دا رتبه به د عالم او طالب دي د پاره غواړي چې امر بالمعروف حکم کنه نو دا به جاهل سړی خو نه کوي. وينبغي لطالب العلم او خيږي د پاره د طالب العلم ان يتفکر في ذلك دا چې بیان دې سوچ فکر وکي په دې کار کې ولی فانه ذکر دا طالب العلم چې هو یا دا عالم چې دی يتعلم العلم د ذکر علم لرا بجهد كثير په ډېر خواره سره علم زده کو فلا يصرفه نو بیا دې نه صرف کوي د خپل علم ال دنیا د پاره دې نه صرف کوي دومره په خوارو حاصل کو بیا د دنیا د خدمت د پاره د علم استعمالونو دا خبره نه ده. اغه دنیا الحقيره القليله الفانيه چې هغه سپکه ده لګه ده او فاني دنیا ده دا غي د پاره دې نه صرف کوي بس دې پوری.